يا نبي سلام عليك يا رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. روزه مبارک میاشت ده. محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله روزه حاضر شي او د میاشت ولیدې شي، حدیث شریف مفهوم د نبی اسلام مبارک فرمایي چې د جنت دروازې الله جل جلاله ټولې کولاو کی، د دوزخ دروازې الله جل جلاله ټولې بند کی، او هر ماښامي کې د روژه ماتي په ټایم کې الله جل جلاله 1,00,000 مسلمانان چې دوزخ ته تلي د خپل بد عمل د وجې نه 1,00,000 مسلمانان الله تعالی روزانه د روژه ماتي په ټایم کې جنت ته راولي، او د رحمت دروازې ټولې کولاوي، او چې څومره سرکشه شیطانان وي دا تړلی شوي وي. نو محترمو زما خپلو وروڼو ته، خپلو دوستانو ته، خپلو مسلمانانو ته دا درخواست دی چې قرآن مجید کې الله جل جلاله د روژې دا حکمت چې کوم بیان کړی دی چې لعلکم تتقون، چې دا روژه د دې چې کوم مقصد دی او حکمت دی په دې کې الله فرمایي هغه دا چې تاسو تقوادار شئ. تقوا څه ته وایي؟ نو تقوا دې ته وایي. زموږ شیخ صاحب رحمه الله فرمایل د شاه منصور شیخ عزالک صاحب، والد صاحب رحمه الله، شیخ شمس الحدیث صاحب نور الله مرقده، هغه به فرمایل چې تقوا دې ته وایي چې الله یراک مولاک حیث نهاک. څه مطلب؟ چې تا خپل مولا او آقا او الله په داسې ځای کې ونه ویني چې کوم ځای نه یې منع کړی. لکه موږ خپل کشر ته ووایو چې ته ډېرې ته تلې بې ځایه او بې ځایه ځای ته تلې، هلکه نن خو مې ولیدې چې سبا خیر دی، آینده دپاره دې ځای کې ونه وینم. نو الله جل جلاله هم فرمایي د روژې مقصد دا دی چې تاسو بې ځایه زه ونه وینم، او دا یو ټریننګ دی د هغې دپاره یو میاشت. انسان ته اوبه پرتي نه څکي، خوراک ورته پروتي نه خوري، او دغه شانتې سب الله نعمتونه وي د الله جل جلاله. او دې مثال په طور داسې وخت راشي چې د سره رسوکي نه شي ته وګورې، بیا هم دې اوبه نه څکي، بیا هم دې ډوډۍ نه خوري. نو الله جل جلاله وایي ما خو در باندې دومره نعمت وکړو چې ټول شیطانان مې درله وتړل، ټولې د رحمت دروازې مې درته کولاو کړې، ټولې د دوزخ دروازې مې بندې کړې. نو زما عزتمندو څومره چې مسلمانان دا آواز اوري نو دا الله جل جلاله د دې نعمت قدرداني دې وکړي او د روژې نه دې فایده واخلي. هسې هم ګناهونه دا څه دی نه دي په کار، خو بیا خاص کر په روژه کې چې شیطانان تړلی شوي وي، د رحمت دروازې کولاو وي، د دوزخ دروازې بندې وي، نو په دې کې بیا انسانانو له پکار دي چې خاص کر خپل کردار ادا کړي. الله جل جلاله دومره نعمتونه وفرمایي چې انسان د هغې شکریه ادا کړي او الله تعالی ته په دې روژه کې سر بسجود شي، او د الله جل جلاله دغه کوم لوی ذات اقدس چې دی چې دا حاصل کړي. څنګه؟ الله جل جلاله فرمایي حدیث قدسی دی چې دا روژه زما ده او زه به په دې روژه باندې الله جل جلاله فرمایي چې د دې بدله به زه ورکوم. یا دویم مطلب دا دی چې حدیث سره مفهوم چې دا روژه زما ده او د دې په بدله کې به زه خپل ځان ورکوم. نو هغه لوی عبادت چې په هغې باندې الله جل جلاله وعده فرمایلې ده چې دا زما ده او زه په دې باندې خپل ځان ورکوم، الله دې هر مسلمان ته نصیب کړي. آخري گزارش او درخواست دی مسلمانانو ته د روژې په حق کې. محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا په دې میاشت کې یو شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویلی شي. په دغه شپه باندې نبی علیه السلام مبارک فرمایي دومره فرشتې راکوزي شي دې ځمکې ته چې ډېر په لښکرو باندې وي، هر لوندې ته، هر وچې ته، ځنګل ته، غرونو ته، هر ځای ته دی حاضري وکړي. او د الله جل جلاله دومره رحمتونه مې راوورېږي، دومره رحمتونه چې سهار د انور چې دی تاسو ګورئ ټول کال نو دی په شغلو کې او په جلوو کې راخیږي، خو په دغه ورځ باندې د الله جل جلاله د انواراتو دومره زور وي، دومره زور وي او دومره ډېر راورېدلي وي دنیا ته چې بیا د انور په دغه سهار باندې وي د خپلې جلوې او هغه شغلې دی نشي کولی، د انواراتو زور وي. نو اوس دا درخواست او گزارش دا دی زما عزتمندو چې کوم انسان به داسې وي چې هغه به د دې جلوو نه او د دې انواراتو نه خدای دې قیامت محرومه وي، نو دا به څه داسې شی وي چې دا انسان به د الله جل جلاله د دومره ډېرو انواراتو نه او دومره ډېرو فرشتو نه به نعوذ بالله دې محرومه کوي. نو زما عزتمندو محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په دغه شپه باندې الله جل جلاله فرشتو ته وایي چې ورشئ او زما د رحمت هر کور ته د مسلمان ورسوئ. خو کم کور ته به یې نه وړئ؟ نو الله جل جلاله ورته فرمایي چې کم کور کې بې د ضرورت نه شوقیه سپی وي او بې د ضرورت نه تصویر دی،
نو الله جل جلاله ته فرمایي چې دا ټول انوارات په دې ټوله دنیا باندې وروي او ډېر بې اندازې وروي خو چې چا کره تصویر دی یا شوقیه او بې ضرورت سپی دی نو الله جل جلاله پر فرشتو ته حکم وفرمایي چې دغه کور ته زما د رحمت او زما د نور موړئ نو زما یتمنو تاسو ته مې دغه یو درخواست د دې چینل په ذریعه باندې تاسو ته موږ د خپل اواز د رسول غواړو چې کم از کم دا خبرې په دې کې بیا تو مې او په دې کې بیا خبرې لټول کنه نو دا به ال اسانیږي چې یو سړی په نبی علیه السلام مبارک مین وي بس د هغې فرمان دی نو زموږ په ایمان دی او زما یتمنو دومره پکې برکت دی دومره پکې برکت دی چې د حد نه بې حده برکت دی کنه نبی علیه السلام مبارک چې څه فرمایلي دي هغه ډېر زیات د برکت نه ډک دي تر دې پورې دا خو عبادت دی نبی علیه السلام مبارک یو پیری په کور مبارک کې سپین چرګ ساتلی و تاسو ملګري دا خبر لږ ځان سره نوٹ کړئ سپین چرګې ساتلی نو دا خو عبادت خو نه دی که نه چرګان ساتل خو عبادت نه دی د محبوب صلی الله علیه وسلم یو ذاتي عمل مبارک دی خو د هغې دومره زور دومره برکت دی چې څوک وایي سپین چرګ په کور کې ساتي نو دې کور کې دته د سلو شهیدانو اجر هم میلاویږي دې کور ته پیریان نشي راتلی نو دغه یو څو درخواستونه مې تاسو ته او د نبی اسلام مبارک د محبت او د نبی اسلام مبارک د سنت مبارکه او حضور مې تاسو ته ظاهر ک په دغه په اقوال مبارکه او په خبرو مبارکه کې نو تاسو ټول له پکار دي موږ له اول پکار دی ول مالا الله جل جلاله په دې باندې تر مرګ پورې کلک عمل نصیب کی او الله دې ټول اوریدونکو ته او ټول مسلمانانو ته عمل نصیب کی او الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول د گمراه کېدون او د نبی اسلام مبارک نه لری کېدون بچ کی يا نبي سلام عليك يا رسول